د بلخ ولایت د علما شورا رئیس د دې شورا له غړو او د یاد ولایت د ملي راډیو تلویزیون له امیر سره یو ځای د بلخ له امنیه قمندان سره د لیدنې پر مهال یې د دې قمندانۍ له بېلابېلو څانګو څخه هم لیدنه وکړه او له مراجعینو سره له نږدې خبرې وکړې. ښاغلی شهید خیل وایي د دغه سفر څخه یې موخه په ملکي او نظامي برخو کې د هیوادوالو لپاره د غوره خدمتونو وړاندې کول دي. با استقبال گرم مراجعین ما روبرو شدیم که مراجعین گفت که اولترین باری است که از طرف شورای علما میآید سر ادارات ملکی و دولتی میگرده و اول پرسانش از مراجعین است. اگر خدا نخواسته یک مشکل خرد میشد فورا مراجعین کتی مسئولین روبرو میکردیم با مشکل رسیدگی میکردیم و انشالله العزیز با اداراتی که فعلا ما دیدیم مشکلات عمده وجود نداره، کارا خیلی خوب پیش میره، با مراجعین خیلی برخورد سالم میشه و تمام مدیرا و امیرین و قماندان صاحب در دفترهای خود حاضر بود. ورته مهال یو شمېر مراجعین چې دغه قمندانۍ ته مراجعه کړې د اداري خدمتونو د ښه والي په برخه کې د بلخ ولایت د علماو شورا له دغه اقدام څخه ستاینه کوي. خداوند اینا را اجر بده. بار اول است که ما میبینیم همچی یک برنامه همچی یک کار در شبهات صورت میگیره. تا به حال ندیده بودیم همچی کاری را که آمده باشه و رئیس شورای علما یا از یک مرجع دیگه پرسان کرده باشه از مشتری یا از مردم. بار اول ما رو میبینیم، بسیار خوش هستیم. به نهایت از اینا سپاسگزاری هم میکنیم دیگه. تا بار ما که عرضه خود پیش کردیم خدا مشکلی به وجود نامده الحمدلله. ان شاء الله که لله الحمد تعالی خوب هستیم، بعد از خوب میشه ان شاء الله. خوشاله یم خیم دیالمن سره راغلی ولته مولوی صاحب څنګه راتلم بس دیونه خوشاله یم. له بلې خوا د بلخ امنیه قمندان د ملکي او نظامي ادارو د خدمتونو وړاندې کولو د پراختیا په برخه کې د علماو شورا څارنه مهمه بولي. ډېر خوشحاله سوم نن چې دلته د شورای علما رئیس صاحب خپل د اعضاو سره دلته زموږ دفتر ته راغی، زموږ قمندانۍ ته راغی او زموږ د دفتر څخه لیدنه وکړه او بیا زموږ د نور قمندانۍ د نور مدیرتو او د نور امیرتو لیدنه کوي، زموږ د کرولو څخه لیدنه وکړه او زموږ د مراجعینو حالات معلوموي. په دې یقینا موږ ډېر خوشحاله سو او کوم مشکلات چې د قمندانۍ په سطح هغه به انشاءالله ډېر ژر حل سي. اول خو مشکل به نه وي الحمدلله او موږ ډېر خوشحاله سو. دا زموږ کوم مراجعین چې یا په جنایي بخش کې دي او یا د قمندانۍ په بخش کې دي د ټولو د نږدې لیدنه کوي، زموږ د نظارتخانې لیدنه کوي. نو یقینا موږ د دې څخه ډېر خوشحاله سو. دا زموږ سره یو غټه همکاري ده چې د شورای علما د خوا څخه وسوله. باید وویل شي چې د علماو شورا د کاري لایحې په لومړۍ ماده کې د دولتي او نظامي څانګو د څارنې موضوع یاده شوې چې موخه یې د یادې شورا د څارنې له لارې د دغو څانګو د اجرااتو ښه کول دي.